الرحمن الرحیم. تاسو ایم پی ای اوس را روان دی، تاسو د هغه نه مطلب دا څه توقعات یا تاسو څه مشکلات یې هغه تاسو به هغه ته وړاندې کوئ یا ستاسو څه کارونه مطلب څه پکار وي یا به تاسو د هغه نه څه مطالبه کوئ؟ شکریه ستاسو مهرباني. موږ خو د هغه نه ډېر توقعات لرو، امیدونه ترې لرو. تاسو که خیال کړئ نو دې فصل ته وګورئ، دغسې وچ دی، دې لپاره موږ اوبه خور پکار دی او کوهی پکار دی. بل دا اوبه داسې روانې دي، دې نه څه پیدا موږ چوته نه کړه. په دې یو پل تړل غواړي، دا غر دی، دا سوریه کول غواړي هغه غاړې ته. په دې بره چې موږ چوځو نو ډېر مشکلات دي، لاره ته په اوږدو راتلی بې نه شو. نو دا موږ له پکار دی، امید به دې ساتو چې انشاءالله موږ له به دا کارونه کوي. تاسو ته مطلب دلته پولې غوړ دي، تاسو د هخوا راتلو د راتلو مشکلات دي لکه؟ بالکل داسې ده. او دې سره سره زموږ سره شمولیتي پروګرام هم کیږي چې ډېر کسان دي پکې، هغه به هغو سره اعلان کوي او هغه عنقریب را روان دی انشاءالله. او تمه یې ساتو چې دا کارونه به موږ له کوي. د دې روډ په باره کې تاسو څه وایئ؟ نو روډ خو تاسو په خپله مینئ، داسې کنډې کپر دی، ګاډی پې نشي تللی، هر ټایم یې ټایر پنچري او دا مشکلات دي. د دې د روډو مشکلات دي لکه مریض شي، ښه بچ شي او روډ ډېر کندې کندې دی. دوی له پکار ده چې په دې باندې تقریبا ترکول وکړي، روډو ته صحیح کړي او دوی ته خو ډېر زیات مشکلات دي. او دا ایم پی ای اوس را رسېدو والا دی او الله دې وکړي چې دوی لپاره ښه ښکلي اعلانونه وکړي. ام پی ای صاحب، ام پی ای صاحب، ام پی ای صاحب. وعلیکم السلام. ام پی ای صاحب زنده باد. ډېره مهرباني، الله مو خوشحاله کړه، الله مو قدرمن کړئ. تاسو ما له دومره عزت راکړو او زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. او د نیاز به خاص کر د شایمن به مینځیب به نورو ملګرو ټولو شکریا ادا کوم چې دوی زموږ سره د پارټۍ کې اعلان وکړو. نو انشاءالله تاسو به وګورئ، زموږ کارکردګي به وګورئ. او زه کو خیري تاسو لپاره د راغلی یم د څه منصوبو اعلان کوم. وایي که نه د ټول نه لاول خو په دې علاقه باندې نورې پالټۍ هم تېرې شي دي، تاسو به کتلي د اوسه پورې تاسو له څه کار نه دی کړی. تاسو له ما ګوره دا غټ اسپتال کړلی د ډګر ده، د هغې نه وروستو زموږ د پالټۍ لږ دغه تاسو نورو پالټو حکومتونه راغله نو هغو بیا داسې کارکردګي نه کړې، زموږ د ضلعې ته یې داسې څه دغه نه دي راوړي ښه کارونه. خو زه نیاز لپاره نن د دې سمندر باندې د دې پول اعلان کوم د 2 کروڑو روپو او د هغې نه وروستو ستاسو د سکول منصوبه ده ګوخیري. نو تاسو له زه پرایمري سکول چې دی دا به زه تاسو له ګوخیري میډل کوم. د هغې نه وروستو ستاسو د دې غر مسله ده، ځکه چې تاسو ته په باران کې به دې سیند باندې تکلیف وي. نو که د سیند دا کار لیټ شو نو تاسو له به انشاءالله زه دا غر دغه طرف به سوری کوم چې تاسو په لنډو باندې اخوا دغه ته راوړئ شانګلې غاړ ته. د هغې نه وروستو ستاسو د روډ دغه دی، نو روډ خو انشاءالله چې بس را قابو شی دی، را رسېدل دی، لږه لاره پاتې ده. دا روډ تاسو خولی شئ ملګرو ته. نو زه تاسو لپاره زه د دې روډ لپاره د 55 لک روپو اعلان کوم. او کو خیري ټیکه به زما غم ټینشن به نه کوئ. کو خیري چې 2 کاله وروستو به دا روډ داسي چې دا به د اخره د تلو قابل نه وي. کو خیري او د سکول دی، نو سکول تاسو زه د سکول لپاره تاسو له اعلان کوم. سکول به جوړ کړو. خیر بیا به ځان له خپلې بیزې میزې تړئ، ټینشن به نه کوئ، ووټ ماله راکئ. او انشاءالله چې د علاقې له به زه ښه ښکلي کارونه وکړم. د دې سیند دا پل دی دا بدلم. او انشاءالله د روډ خو ما تاسو سره وعده کړله، روډ خو ما تاسو له راورسو، خو پاتې شوه د دې سیند د پل خبره ده. نو انشاءالله دا به هم زه تاسو له وکړم. او د 2 کروڑ 50 لک روپو اعلان مې د دې سورنګ دپاره کړی، د دې کړه. نو انشاءالله تاسو له خیري په راتلونکي وخت کې زما حکومت راغی نو تاسو له به زه کو خیري الله کړی خیر تاسو له به زه موټروی جوړوم. او د چغرزو کوم سکولونه چې دي د هغې نه به انشاءالله زه تاسو له کالجونه یونیورسټۍ جوړوم. او په آخر کې زه د نیاز بی، شایمن بی، منځیب بی او مومن خان خاص ډېر شکریا ادا کوم. تاسو ما له عزت راکړو، خپل ټایم ښه ضایع کړو، دا دومره تاوان ښه وکړو. نو زه شایمن ته خپل له طرفه دا ټوپۍ په سر وم. او ډېره مهرباني کو خیري.
او ان شاء الله منصوبې به ټولې کامیابې را ټیکهدار به غم مه کوه بله ورځ به په دې روډ باندې کار شروع شي په دې به زه تارکول وراشم او الله مو خوشحاله آباد ساته نیاز به ایم پی صاحب راغلی و د خو اعلانات هم وکړو روړې د لم ورسو چې پل به د لم ور واچو او ستاسو څه توقع لرئ دنه مطلب ووټ تاسو دله ورکړلی مونږ خو ان پی ایس صاحب شکریا تشکر خپل ټایم یې راکړو موږ له راغې او شمولیتي پروګرام و په هغې کې د اعلانات وکړو انشاءالله زمونږ د باندې اعتماد دی بروسه ده او دا خپل تکمیل ته به دا کارونه چې کم دی ویلي ده به رسوي او دا را روان ووټ مطلب نو روان ووټ به انشاءالله ټول د ام پی ایس وي ها شایمن بھائی تاسو موږ ډېر شکریا ادا کوو تاسو به ډېرو پارټو کې به موټ ورکړی او تاسو مطمئنه اوسئ انشاءالله تاسو چې ما کمې وعدې کړلي نو دا به خیر زه خپل تاسو به زه نه دغه کوم لکه نه امیده کوم انشاءالله چې دا روډونه دا تارکول به وشي کو خیر به دې سیند به دا پول وشي پاتې د دې غر د سورنګ دی پاتې تاسو موټروی ده کو خیر انشاءالله چې روان حکومت کې تاسو ماله ووټ راکړئ نو انشاءالله چې دا به زه پوره کوم شایمن تاسو دا دومره وخت پرې نورو پارټو کې ویستو تاسو پرې دومره وخت پرې نورو پارټو کې تاسو ویستو اوس تاسو دې نوې پارټۍ تر وخت تاسو څه محسوسوئ ډېره مهرباني ایم پی ایس صاحب زموږ د شکریا ادا کوو دلته راغی او زموږ مشکلات او پریشانیانې زه یم مومن او د کیمرې نه وروسته چې دی هغه اعظم خان دی ریکارډینګ کوي او پروګرام اخري مرحلو کې دی د الله په امان